بعض وخت داسې یو لا علاج مرض په انسان ولګي یا داسې مرض چې دایمي مرض یا داسې مرض وي چې هغه ډېر رسواکون مرض الله رب العزت زموږ او تاسو د دې نه حفاظت وکړي او چې کوم کسان په دې کې مبتلا دي الله دې هغوی ته صحت ورکړي یا د عمر په آخري حصه کې چې کله انسان ډېر زیات بوډا شي او ډېر کمزوري شي نو بعضو بوډاګانو ته یا ښځو ته داسې بیماري ولګي چې اکثر خلک د کور هغه خپل خپلوان هم د هغوی نه تنګ شي بیا د هغوی لپاره عالمانو ته او نیکانو خلکو ته دعا وایي چې الله دله مرګ ورکړي او دغه خلک د ده دا مرګ د دې بیمارۍ نه لوی نعمت ګڼي ځکه بیمارۍ کې واقعي هغه ته ډېر زیات تکلیف د روزانه وړي راوړي نو آیا داسې دور کې داسې وخت کې او په داسې حالت کې داسې دوایي استعمالول چې په هغې باندې انسان مري مثلا داسې انجکشن استعمالول داسې د خوراک سیرپ استعمالول چې هغه انسان وخوري مثلا موږ ورته پښتانو ته عام انداز وي د زارو ستن وایي ماشومانو ته د زارو ستن یې فلاني مریض ته وواله او مړ شو او دې ته انګریزان مرسي کیلینګ وایي و یو سړی مړ که بس ده باندې وایي دغه وکړه رحم پرې وکړه ځکه دا ډېر زیات تکلیف سره مخامخ دی ډېرې چغې سورې وایي تکلیف سره مخامخ دی نو آیا مرسي کیلینګ جایز دی که نه په داسې وخت یو بوډا مړ کول بس په خولې وله بالغ کېږي چې مړ شي چې د تکلیف نه بچ شي یا داسې بل مریض یا بل طریقې سره داسې دوایي وله ورکړي یا داسې شیز ورکړي چې هغه شیز دله بد دی چې هغه وخوري نو مړ شي مثلا د شوګر مریض دی ورته پرې خواږه شروع کړي نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی او یا مثلا دویمه طریقه دا دی چې دوایي پرې پرېږدي نو دا یا د عزتمندو د انسان بدن بعض عالمان لیکلي دا دواړه طریقې ناجایز دي ځکه انسان ډېر معظم څیز دی او د انسان د دا ټوله دنیا قربان او د انسان د دا ټولې دوایانې قربان او د انسان د دا ټول د اسپتالونو څیزونه قربان او د دنیا هر نعمت د انسان د قربان او دا ټول څیزونه الله پیدا کړي د دې انسان لپاره نو دې وجې نه بهتره او غوره رایه دا ده چې هر حالت کې یو انسان د علاج کول پکار دي سړی خپل ځان ته سوچ وکړي ټیک ده دې وخت کې ورته وایي چې زما دا پلار بوډا دی او د ده خیر په دې کې چې دا مړ شي خو انسان که ډېر عزتمندو دغه وي بیمار یو ډېر تکلیف وي خو مرګ بیا هم څوک نه خوښوي مرګ څوک نه خوښوي وایي هسې دې پروت یم تخته دې پروت دی په دې کټ باندې چې هسې دا د بچو اوازونه اورم او سترګې مې نشته دی په ما باندې خواږه لګي او ما نه چې کوم دی ډېر زیات خوند راکوي نو دا سوچ ته وکړه چې سبا ته بوډا شي او تا ته بچي وي چې تا هم وایي چې تا هم پلار مړ کړی نو څوک ځان لپاره داسې مرګ خوښوي نه نو دې وجې نه عزتمندو چې ستا څومره وس کېږي د خپل وس مطابق د خپل مور د خپل پلار د خپل رور د خپل کاکا د خپل عزیز د مرګ د اخري ساعت پورې د هغه ساعت ورکړه د مرګ د اخري ساعت پورې د هغه ملګری شه هغه ته تسلي ورکوه او وایي چې زما څومره وس کېږي زه به ستا علاج کوم اگر چې تا ته ډاکټران وایي چې بهی د ده علاج هم فایده نه لري بیا هم له علاج کوه ځکه دې سره ځان یو تسلي هغه ته ملاوېږي او تا ته دعاګانې کوي وایي زما بچو زما علاج وکړو او تا ته کله په خپله خوله وایي بچیا ما باندې پیسې مه ضایع کوه ته ورته نه بابا تا باندې پیسې نه ضایع کېږي زما هم دقه پیسې قیمتي شوې چې زه په تا لګوم او الله تعالی د دې په بدله کې کروڑونه روپۍ درکوي نو بهتره خبره دا ده که یو انسان هر څومره تکلیف سره وي نو د هغې د مړ کولو کوشش نه دي کول پکار او دوایي ورته نه دي پرېغوښتل پکار که هغه له ټیک کېږي او که نه کېږي ورته وایه څنګه چې ته ماشوم وي او ستا پلار ته پته هم نه وه چې د ده نه به افسر جوړېږي که نه ستا پلار ته پته هم نه وه چې دا ماشوم به غټېږي او که نه دا به ماشوموالي کې ومرېږي دا به غټ شي او ته به ماشوموالي کې بیمار شوی او تا باندې پلار پیسې لګولې دي تا دپاره پلار قرض هم راغستی دی تا دپاره چې کوم دی خپل کورونه په کمو پیسو خرڅ کړي دي نو دغه شان ته هم د پلار علاج کوه او بل حدیث کې راځي چې د هرې بیمارۍ دپاره علاج شته او تاسو به کتلي وي داسې بیماران وي عزتمندو د مرګ د خولې نه راوځي او ټیک ټاک شي او داسې کسان وي عزتمندو چې بلکل ټیک ټاک وي او مړه شي د مرګ چا ته پته ده نو دې وجې نه حدیث پاک کې راځي چې د هرې بیمارۍ دپاره الله دوایي جوړه کړې ده سیوا د بوډاوالي نه او د مرګ نه بس بوډاوالي به ته خامخا بوډا کېږي او خامخا به مرې نور د هرې هغه لپاره شته دا زموږ جهالت وي چې موږ ته دوایي معلومه نه وي دا زموږ د ډاکټرانو کمزوري وي چې هغوی دوایي ایجاد کړې نه ده نوره شته دی خو دوی ته لا معلومه نه ده
یعنی شته نو د دې وجې نه عزتمندو بعض علما کرام وایي چې څه ټیک ده چې یو سړی ډېر زیات خوار شي او ډېر زیات کمزوري شي او ډېر زیات او ډاکټران وایي چې دته دوایي ضرورت هم نشته ضرورت هم نشته دی نو کم از کم دومره کولی شي چې د دوایي ورته بنده کړه بس د سهار اوسپنه له مه او دا شان داسې زهري دوایي له مه ورکوه او داسې څه شی له مه ورکوه چې په زور یې وچوي قلارې دې پروت دي نو هغوی دوایي پرې بنده کړه چې دوایي پرې بنده کړي چې علاج یې نه کېږي پخپله به مړ شي نو د دې بعض عالمان ګنجایش راوړي خو ښه خبره دا ده عزتمندو چې د مرګ د اخري ساه پورې د انسان علاج وشي او هغې سره